ملاو شما جنتونه بهیر کی او یو بل د خوشاله خبره وره چې کوم انسان د رمضان مبارک روزه نیولا اوس روزه لږ اصطلاحي او لغوي معنی لږ وره چې دا څه ته وایي صرف خوراکي ته وایي چې نه بکې کانا پینا روزه چې دا ګلونو یا ساده لغوي معنی دا بندېدل ځان رکاول ځان بندول اصطلاحي معنی سره چې انسان د صبح صادق نه واخلا د سبا اذان کیږي الله اکبر الله اکبر د دې اذان نشری 15 منټه مخکې روزه بند کړي دغه صبح صادق دی دغه وخت نه دی نیت وکړو بصوم غد نویت من شهر رمضان خاص رضا اللہ تعالی دغه صبح صادق نوالا غروب ابتاب ما خام پورے اے گلون انسان د خوراک ناسکاک نا بی بی سر مباشرت ناستا حلال بی بی دا اغی سر بند محبت خبری دغه ٹیم کے دا سنکے چی انسان نس ناس حقات صادر نشی بی بی سر قربان زان ببچ سادے اے گلونو یا سادے لڈوگانو نا تاشنو نا تروبنو نا غیبتنو نا چگل خورو نا دہرنا روونا بزان بچ سادے ما خام بے پا حلال روزے بانے ماتکے دمرزن احتمام بکے تلاوت احتمام بکے ذکر احتمام بکے نو دا شری استلا کے دے ترو جوئی بعد کسانی اگی چگورے لڈوک بکی تاش بکی علکہ دا سکے یہ روجہ لنڈو پا قرآنی اولی لنڈے پا تلاوتی اولی لنڈے بعض کسان پا دی مسئلہ سوک پا غیبت کی لگی دیو مسلمان غیبت کال حضوری پا مبارک تا صحابہ کراموی سے بکار پکشتا وی چی پکی دی نو غیبت وطوئی چی پکی نشتا بیا بہتان عظیم دی اللہ مونگ ٹولتے نبچ کا نن سبا دا سے زیر آتا خویا چی دا بل مسلمان بیزتی پکی نکی گی جواب را کے پر رمضان مبارک بغیبت کو ایسا کسان ہوئی کاس نرا نوشنو آواز نکی ادا کوئی وعدہ ہے لکہ غیبت بکو انشاءاللہ نبکو کا خیر ہے چکل خوریو پکی کو نبکو انشاءاللہ او چه رمضان تیشونو خیر داگی نپس بکو داگی نپس پم نکو او زدگا ٹک شد داگی نپس پم نکو او ما تا کو تلاوت پکی کو انشاءاللہ کو محبت آواز کو با مرزونو پکی کو خوی دا سار موزو پکی کور کی کو دا سی جمع سارا ابا دے کسان خوب کیوں دی ہوئی کی خوب کیوں کی لگا شکی 2 بجے پشمنے کی 2 بجے پشمنے مکوے 2 بجے بالکل مکوے 3 بجے مکوا 4 بجے زنانہ دے خیر نیم گھنٹہ مخ کے لگے انتظام کے برابر 4 بجے پاسا باتروم تلال شاہ او دا شردان چونکے دا او دا شردان نبات اے راشا ترکاری تیارہ دا بسم اللہ کا پیشمنیو کا ذکر حضور مبارک فرمائی چکم انسان دی پیشمنی تکین است وی فرشتو تا اللہ وی زما دی بندتو کو رد سار نپی دا اللہ دا رحمتون باران شروع پیشمنی کون کو بانے دا اللہ رحمت نازلی گی دا حل کو تین چی دا ماسخوتن روٹے اخری نو دا یو پزید دو اخری رنانو دا وی گوری پیشمنی کی میرا پانے سرے سار چرا پاسی تراوت رکھی گئی نا دا ٹیم مکوا دا مخان دی خپل رو دا پشمنی بیل ثواب دے اللہ دی مڈول توفیق را کی پشمنی لے را پاسی دے اے او دا شردان دیو کروٹے دیو خوڑا رب العالمین تو درے گا واللہ سے ناشرہ کے پا مزہ پکی دا نیم گھنٹہ کے دے گاو کا پاوکم کے گاو کا لگ تلاوتو کا کم از کم 15 بجی پا 15 منٹر پاس مثال ازان کی گی ازانو شی زمو کو یو خل ٹیم ٹیبل لے بس 15 منٹر پاس ازانو شی ازان پس بس متصل ز ترجمہ دا قرآن کریم پر سپیکر شروع بس نیم گھنٹہ مدام مرگری را چلی گی او کینی وی واللہ وی زنانم وشی مولی سے برا سر عجیبہ کارو کا میدام مان نہ دکھڑے دارا سر اللہ کرے سوک بخوبو نہ کیو سوک را اللہ وی چھے نتا سو بدا قرآن خدمت کوئے نظمہ کار دے نستا چا کار دے لگ پا محبت اللہ دے ربانے قائم و دائم اسا دے
ډېر لوی خواږه قرآن کې خدای ښودي دي، ډېر لوی خواږه پکې الله پاک ښودي دي. نو الله رما نو چې موضوع کې نو بعض علما وایي چې خیر دی بیا خو خبره راته برابر شوه. نو د شاه کله خوب کې لږ ارام پکې وکړه، خو داسې هم نه چې ماسپښین راپاسي. خیر دی خپل څه ناڅاښت تخم پکې کوه، بار ترې کاروبار یا څه داسې انسان خپل حلال روزي پکې تلاش کړي یا سودا مودا دپاره، نو نه څه ناسه همت پکې پکار دی. الله دې مالم توفیق راکړي، خدای تاسو لم توفیق دی. انشاءالله داسې به کوو که خیریږي، الله دې موږ ټولو ته اسانه کړي. او داسې ناز او ادا دې الله نصیب کړي چې څنګه حضور پاک او صحابه کرامو مبارکانو په دې رمضان مبارک کې کړی وه. ماشومانو ته خیرونه ځان بچ ساتي او روژه ماتي کې لږه دعا کوي، ځان ته بچو ته د سخانو غوړې. اللہ تعالیٰ اعلان کی اے زما فرشتگانو زما دی بندگانو تو گورے سان لگیا شوی دی رو جماعتی دی مسجدار مدرستخان لگے دلی دی قسمہ قسم توامون پراتی دی او قربانو سپوری چی الاذان ندی شوی اعلان ندی شوی یو انسان امداسن کی چی لاس وروڑی لسنینی ولی فرشتگانو توی رب العالمین چه زما دا بندگان لگیا دی ما و تا خبر اکڑی دا زما خبر منر درو جماعت ٹیم دی بیامرا ننسمیگی لسنی را تا کچکول کڑی او بیام خدای توی چه خدای لگ راو چه سراو آچه خدا نا ملک دی ملک دی ملک چه چاہتم دا صدا سنی سی د خلکو ډله پې حیا ورشي سره څه ورته ور واچي نو موږ خو د خدای د در ملګري یو ټول د خدای د در ملګري یو چې دا لاسونه دې ونیوه خدای ته فرشتو ته وایي ورشئ چې دې څونه دعا کوي زما دا بنده تاسو پې امین وایئ امین پې وایئ بهترین ټیم دی نو ما ته وګورئ دغه ټیم د نه ګورم داسې تېر نه شي اسنه چې وی چې دا به خورم او دی نه پس به دا خورم او دی پس به د هغې نمبري اذان به شروع شي دعا نه به پاتې شي الله دې موږ ټولو ته په صحیح معنو کې د الله تابعداري نصیب کړي اګنو چې تو صایمي روزهدارې پاوا کې مارغان روان دي هغې ته الله تعالی جل جلاله د دې فوی ورکړې ده پاوا کې مارغان روان دي چې نن په دې علاقه تېرېږي ما تمام بندگان روزهدار نو مارغان په هوا کې دا وړې وړې خولې الله ته واسي څونه مرغې دي ټولې مرغې الله ته درخواستونه شروع کی رب العالمین جل جلالو ته وایي کریما کریما ستا بندگان لګیا دي ستا خبرې ومنله یا اللہ کریم رب د ټولو روجتیانو مغفرت و بخنو کا رزے گلنو بل خبر ہو رہے دنن لاندی سڑیو گورا آقا مولا مبارک فرمائی وی سونا چکندی پس مکو کے چکندی سونا سڑی دی سونا میگان دی وی تمام میگان قربانی یو یو وڑی وڑی خپید اللہ پا دربار کی کچکول کی میگی وی یا اللہ کریم دا موایا چی دا میگی دعا نقبلی گی ولی نقبلی یو میگی او قلون دا حید بیت اللہ شریف آوازونے وورے چی دا حید بیت اللہ شریف دا شانے دان شانے مقام ابراہیم میزا برحمت مبارک اے گلنو ابی زمزم و صفا مروا یو میگی دا اللہ پا دربار کی درخواست سکڑ دو وڑا وڑا لا سنے اللہ توڑے خپیونی وڑے کریمہ خدای حرم تا خودلی نشما زکا پاسپورٹ بھی نشتا شناہدی کارڈ بھی نشتا پیسی نشتا ٹکٹ پیسی من لرما خو کریمہ ستاپ مخلوق کی کمزور مخلوقی ماں یا اللہ تا پدی قادری یا اللہ دا حرم مبارک نندارے را باندیو کا بیدار شیئے میگی درخواستو که جلال الدین سیوطی سے ویخ پہ اعلان دے کی چوے کتو یو کونتر رالا اگا سرن کئی دا میگی دا کونتر اخپیتا و خطا لانا وزر کے
کاؤنٹر کی بنا میگی زوڑن دے وزر کے دنن دے دا دریاب دا پاسا دا غرون دا پاسا دا تمام کائنات دا اللہ دا قدرتون دا پاسا بنا روان دے اے گلینو حتی چی دا حرم پاک مبارک منارے تو رسید اے حیدر چی ما تا خیالو سبحان اللہ ہوئی دا حرم مبارک منارے تو شان جو سپیشل ہم بوتلی شی پاسپورٹ ہم نگواری سبحان اللہ خوبو ایک ہے نا بغیر شناختی کارڈ ہم نگواری پیسے ہم نگوار دا ویزٹ ایک لنادے تمام میگی 400 کی دل دو گور لاندی پسڑو کی سون میگان لی پا 400 کی پاکستان کی اے گلنو پا مقدس مکہ چی سون میگان دی پسڑو کی تمام میگان اللہ سن بلن کا وڑی وڑک بھی اللہ تونیوے کریم آیا خویستا بندگان رو جنی ولیلا تمام بندگان رو جتیانو تد مغفرت دعا گانے کی آئے ہائے 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 رسول الوی بختور انسانی میگیم دا تدعا علاقہ یو خبر را مارغان موشو پا انو کی بیگیر شاپیرہ پا زنگلینو کی میگیان موشو دی دریاب تبلک نزدی شو پہ ارشاد دا پیغمبر پاک دریاب کی کبان لگ دی کڑیر دی دیر کبان پا دریاب کی سون دریابون چیدی سون دریابون بیدار شے سون دریابون چیدی سمندرون چیدی غرغر بلاگان اے گلنو پکے کبان لی دگا کبان چیدی نو تمام کبان پوبو کی دننا در رب العالمین بدربار کی ہوئے گلنو پا مشرق کی پا مغرب کی پا جنوب کے پا شمال کے چکمزے دریاوے تمام دریابونوئی کریمہ کریمہ یا اللہ ستا بندگانو در رمضان روجی ویلی پا مشرق و پا مغرب و پا جنوب و پا شمال پا دریابونو کی تمام میان در تدا مغفرت دعا گانے کیا چدہ چارو جوی سبحان اللہ ہوئے سون الوی نعمت تیجی رمضان مبارک لخدے ڈیلوی خواگا ورکڑی دے رازے جی اسم دی جمعات تلک دن نکوم دا ماسخوتن نپس سڑی پرز بس خو کئی یو عمل دی چاگی تا ختم ہوئی و تراوی ہوئی تراوی بکو چکن زے کی 15 منٹ کی گی التا بکو تکشی بعد کسان دابا دی کسان نمونی خیدی علاقہ کم دا تراوی کے یہ یو قاری صاحب دنو بسم مردکی دی نمی ولی خیدہ کم مردکیم پکی لاسی مردکیم مقصد سوی مردکیم مقصد دالے چھے بس خبر نہیں ہو تراوی کری خبر نہیں ہو تراوی کری نو زمون دا نوجوانان خصوصاً بازی نور الحمدللہ چھے کم سے زر کی گی نو علتا کسان دیر زی اگر وہ یہ علتا لک ضرب ایک سنگ تراوی سیو کی یروی جی بس پا خدا یکنو که پا قل خوالا حمدی پیگی خوب بس و تراوی وینو ننندگا تراوی ایلکا دا بیگار دے کنا عبادت تی ایلکا بیگار دے که تراوت عبادت تی که تراوی دی وہ دقل تبیا گلی شوئے کر عبادت تی که تراوی دی بیدوانا دی لک بیدار شہزدہ کسان لگی خوب متصلو گوٹے ترزی دا خوب کر ایلکے تراوی عبادت تی که ثواب دی بیدوانا دی کرنا اور عبادت تو میں ثواب دی ثواب بیدوانا دی ثواب دی ایلکے ثواب دی که گناہ دا ثواب دی نخدیر زمن دا طولو نصیب کی پا مزا تراوی جت موضوع اخلاصا دورا کا سنت تراوی کم خاصة اللہ محمد کعبی شریف لوگ پتی حضر امام خاصة اللہ محمد کعبی شریف اللہ اکبر امام مولانا صاحب تمویمہ جو سنا پا کیوں گیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیک و لا غیر اعوذ باللہ بسم اللہ بیاولا الحمدللہ رب العالمین نبادی قیسی اللہ اکبر الحمدللہ یہ خدا سنات سے شو اوے میزے پروانہ کی بیویلی نبار بینوئے دن نبیوے ارسوک چیوئی سناو پکی وئی مقتدیبم وئی تب تپوسو کا چوس مونگ پتراو کہ خدای دے خیر کی زوب بطور نصیحت دا خبر کن چاہبا اعتراض نکم واللہ پا باللہ چے پروجہ کے دا قسم مو خوڑا
چې زه ستاسو خیر خویم چې هغه قاري صاحب ته مې علما وایي الحمدلله قاریان خو بعضې قاریان هغې غریبانانو ورته فکر نی زه ورته دا فکر راړم چې نه قاري صاحب محترمه زما د سرګولې محترمه د پسې کسان ولاړ دي چې تالم خدای خیر درکړي او دې کسانو لم خدای خیر ورکړي نو داسې مزیدار تراویح پکار دي چې ټول ناز او ادا په مزه مزه وشي نو دا بهترینه ده بعضې کسان تراویح نه کوي هغه وایي بس روژه نیسو تراویح نشو کولی زه وایم د دې روژو پسې به ته ارمان وکړو دې تراویحو پسې به ارمان وکړو اوس خو راته نوي نوي خلک راغلي دي وی تراویح پکې چاروسي مه کوې تراویح تراویح د سره شته نه موږ وایي کیدی شي نه کوي کیدی شي دې به نه کوي خو الحمدلله مونږ د سرور کونین مبارک د صحابه کرامو د وخنا دی وخت پورې پیغمبر مبارک درې پیری کړي دی الحمدلله بیا عمر فاروق صاحب ته مبارک اعلان وکړ اغي مبارک شل رکعات تراویح په تمام په بیت الله شریف په مسجد نبوي مبارک د هغه صحابه او تابعین تبع تابعین چې د بیا د سلور مذهب امامان متقدمین متأخرین امام مجتهدین مفسرین کرام محدثین کرام تر دې 2024 پر ټول علماء کرام الحمدلله شل رکعات تراویح کوي امونګه صورت وی چې مکه وینو نه به کوو ان شاء الله الله دې ټول ته دا نه کې احسان کی چې کله دا تراویح برابر شوي چا په اعتراض نه دی کړی چې دا ولې عمر صاحب وکړه ولې ځکه د مدینې منورې جانان مبارک فرمایي علیکم بسنتي وبسنة خلفاء الراشدين المهديين دا مهدیین چې ما ته مې والد ګرامی رایات ما والد صاحب د علیکم بسنتي وبسنة خلفاء الراشدين المهديين مې دا رڼا به تا ته ملاوي رڼا به ملاوي ولې به نه ملاوي دا یاد ساته نو یا گلو نو یا ساده سرور کونین مبارک فرمائی علیکم بی سنتی تاسبان لازم بی زما طریقے و بی سنتی خلفاء الراشدین المہدین تاسبان زما دا خلفاء راشدین و طریقی لازمی دی من پیغمبری پاک توئی چی آمنا و صدقنا الحمدللہ من قبولی کری من قبولی کری دیو کو بے که خیری رازے گنو پس ایمانوں کی تراوے چے انسان کی اللہ اکبر تبم زر زروے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی قولا لگا وزرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الله أكبر ما ته یو کس وی موري شپ ته خو بس لنډي ویو الفاظ باندې مې هم دقه سی بکو یله کدا سی بکو کو نه او کدا سړی اللهم الحمدلله الحمد لله غیر مدون الله الله السلام يا حي الله اکبر الحمد لله یا خدای پاک الک لکم ستتا خو پکې پرې ده کنه نو خدای اوس دغه ویو چې هغه راونی شو هغه تا مونږ خو څوک کړي نو چې کوم پکې اوس راونی شو کم ځای راونی شو مانځه کې کم ځای را برابر کو ځان سره یا الله زموږ د ټولو تراویح سمې تراویح کړه الګا دا خبره زما نصیحت ته چې مزبکو کني چې داسې ځای تراویح ځان لکه ودغه دک نه بیا دا ځان له تراویح د بهتر دي دا چې زر زر کوي چې په نشي خو کولې ودرېږه په مزه مزه یو کنه نیمه ګنټه ولګه درې په ودې لګي کنه دا یو سارم د الله په دربار کې قیمتي ده نو الله دې زموږ استاد دا جون نورم قیمتي کی دا ټول خوشاله کا امين الله دې تاسو خوشاله کی د دې ټول ملګرو د الله دې نوم سره د خپل پیغمبر سره ډېر مینه ده د جمعې د ورځ باندې چې دا شیخان راځي نو دا د الله او د نبی د امینه راولي الله دې ټول د امینه قبول کړي ان شاء الله روزي نو کا مخه کوشش کوي روزه کې د وخت ځان راسوي که خیر په خپل پیغمبر مبارک درود شریف وای اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه بكل معلوم لك یا لزم په حال باندې رحم وکي
گناہونو باندې انداف قلم راکای هر قسم ظالمانو ماشانو کې ګر منافقانو وکرانو مزدانو حاسدانو زوکه د اسمان د عذابونو تاړو تاسو نو سپتانونو غمون دردونه فتونو حادثات سماوی ردونه یا الله دا ټول ملګری د فیری طریقت رهبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پیر محمد طیب سے په قبر باندې انوار او برکات نازل بابا صاحب رحمت الله علیه درجه بلند کی دامان بابا صاحب تنگیو پر صباح ټول اولیاء صالحات قیام شیخ صاحبان قدری ورکی نقشبندی سردی چشتی بیا تمام لیکن قطب ربانی محمد سبحانی ال شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ جنید صاحب ساتھ سے بڑے سرکڑوں سے بھی صاحب دامان بابا تنگیو پر ټول اولیاء صالحات قیام شیخ زمون والدین کریمه ستاسو چې سونه مشران وفات شوي ټول په دعا کې یاد کې د رمضان مبارک ډیری مبارک روز شپيري خدای دې ستاسو ټول مشرانو درجه بلند کړي د ټول قبرونو دې الله د جنت د باغ چونه باغ شي دغه پاکانو دغه نیکانو صلاحو په خاطر په توفیل په حرمت الله په موټول فقیرانو باندې خصوصي رحمتونه نه بیماران چې سونه کورونو کې هسپتال نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان یا الله کریم رب ټول سره زموږ صحت کامله عاجله قائمه دائمه د کامله قرضداران سونه د قرضونو نه خدای اخلاص زمون د امرګری د امیر شیخ د ضرور مونږ له دلته منزل هغه راځي هغه لک سوزیدلې د دعا وته کې زمون د جمع مرګری دی الله دې ول صحت ورکي خدای خپل لاړې دوی کې سونه بیماران استاسو کورونو کې هسپتالونو نارینه د حاضر ټول د الله خپل لاړې دوی کې حسن جان د مسلې دي زموږ د مرګري ته دوه کې هغه مسلو کې د وسره الله د غیب او غیبی فرشتي وسره شامل حال زموږ ټول مرګري الله خوشاله کې دربار شریف کې ایثار کې دا اراد نزی ختم مبارک زموږ نعمت الله سے محترم کې دا مرګري پاشقات راضي د الله د نومونو د خپل پیغمبر مبارک درود او تذکری وي دغه الله قبول او منظور کې د جمعې منزله چې دا سونه مرګري راغلي په اخلاص او دعا کې یا الله یا الله دا مشران نوجوانان لا سونه تا ته نیولي د خپل جاه او جلال په خاطر د خپل ربوبیت او سمدیت په خاطر د خپل شان او مرتبه په خاطر د خپل خدای په خاطر د خانه کعبه په خاطر یا الله د شهر الله په خاطر د خپل پیغمبر مبارک د گنبد خضرا په خاطر دغه مبارک د ودوها مخ د ولل مبارک ظلم په خاطر د قران کریم او د رمضان مبارک په خاطر د ټولو مرګرو لا سننی ولي په لا سن کې ول سره زما ډیر خیرونه راواچو مال اولاد کې برکتونه واچو دربار شریف کې سو خدمت کې دغه پلستر خوش د موقع ته مرزو کې خیر په اخلاص دعاو کې اخلاص بم کو دعا بم کو چې الله دازم آباد کی رب العالمین جل جلاله سو په دې ځای کې خدمت کوي د جمعې دا چا صادر کې دي کې کوم انسان مرګتیا احسانات کوي ټول ته دعا کوي الله ټول له پور اجرونه ورکي چې دازم کې خیر ان شاء الله زمون په جون کې خولي الله تعالی هم په امارت هم په عبادت هم په داسه خولي مزیدار په قال الله په قال د حضور په مینه دی خدای اودان او آباد لري الله په ذکرونو دی الله ودانه زمون خپل ځای چې کوم شرپو کې غیتم دوه کې چې الله اغم په عبادت په امارت په دستخه په ذکرونو د نبی اسلام په درودونو د خدای ودان آباد ولر او جل جلاله د دنیا او د آخرت خیرونه زم د ټولو نصیب کی دا سونه مرګري چې راغلي او تاسو پړه کې کمی شری مو داغانی وي خدای ټولو ته حاصل کا دا ټول مرګري خوشاله کا دا یو قدم تحت سرا پورې پتن د نه کې واچو ما تم نو کې چې لم د مرګ خیسلګي پورې قران کریم د خمه کې دنیا ګور ورته ورسي دا سونه مرګري راغلي خدای ټولو لړ خیر ورکا برکت ورکا څنګه چې زم د ټولو په یو ځای دا کلمه